बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम په پټان یوټیوبر چینل کې تاسو ته خوش آمدید وایو. نن موږ تاسو سره دا ویډیو شیر کوو چې را دا چې کم پور کې واچ ټایم دی، مطلب د پور کې مطلب څه دی او چې کم 4000 غنټې دي دا یوټیوب والا په سی حساب کې موږ نه برابرې په لاست 365 دن کې برابرې. خو د دې کنسپټ څه دی کنسپټ ان شاء الله تاسو سره په دې ویډیو کې کلیر کیږي. فرست اف آل د پور کې مطلب چې کم دینو 4000 غنټې دي. 4000 غنټو څه مطلب دی؟ د دې یو ډیر خپل مثال ما تاسو درکړی دی. فار ایگزامپل تاسو 5 منټ ویډیو اپلوډ کړه په یوټیوب باندې، مثال په تور 2 بجې ویډیو اپلوډ کړه او هغه ویډیو په 15 منټه د پاسه 2 بجې باندې پاغه باندې مثال په تور باندې 15 ویوز راړل او ویوز د خو سی واشي خوم دي او به هر حال د 15 ویوز نزي حساب کتاب شروع کوم چې هغه کیلکولیشن موږ ته آسان شي، تاسو په خطر کې پوي شي. یو ویو د 15 ویوز دي، ټیک ده. د 15 ویوز چې کم دي نو په 15 منټه د پاسه 2 بجې باندې مطلب ایٹ ا ټایم د 15 ویوز راړل او دوی تاسو ویډیو صرف یو منټ وکړه، یو منټ دمو کته دم د ټولو یو منټ وکړه، نو ستا ټوټل واچ ټایم چې کم دی هغه 15 منټه جوړ شو. ځکه چې دی ټولو یو منټ ویډیو کتل دا ویډیو سکیپ کوي ما مخکې به ان شاء الله کنسچلیک مونږ ما روان درځو تاسو کنسپټ مکمل کلیر شي. بیا داسې کار شو چې دو ستا ویډیو 2 منټه وکړه. ځکه سره په دې پم چې واچ ټایم به تاسو څه طریقې کې پوره کوي د دې پوره کېدو کنسپټ سره څه طریقه کار یوټیوب والا وی چې را په طریقې کې موږ تاسو واچ ټایم پوره کوي څنګه اهلی دا واچ ټایم 2 منټه دمو کته نو ګوره 15 ویوز دی 2 منټه ویډیو وکړه 15 منټه ویډیو دا تاسو ته وی ټیک تا نو دا ټول واچ ټایم سره جوړ شو 10 منټ جوړ شو. ګوره ټایم سره 15 منټه سره 2 منټه تیر شو، مطلب 2 منټه دمو کته خو ستا واچ ټایم سره جوړ شو، ستا واچ ټایم 10 منټ جوړ شو. 10 منټ ځکه جوړ شو چې 15 کسان دی صرف 2 منټه ویډیو کتلې ده. اوس داسې کار وشو چې د 15 کسانو ستا ویډیو 3 منټه وکړه، 3 منټه دمو کته نو ستا ټوټل واچ ټایم سره جوړ شو 15 منټ جوړ شو. تیر شوی 3 منټه دی خو ستا واچ ټایم 15 منټ جوړ شو. ځکه جوړ شو چې هر یو کس ستا ویډیو 3 منټ کتلې ده، 3 منټ دمو کته او دمو کته بیا 4 منټه وکړه نو 20 منټ جوړ شو او که 15 منټه کتلې وین 25 منټ جوړ شو. مطلب ته 15 منټه ویډیو اپلوډ کړه، 15 منټه دمو کته او دی ټول ویډیو چې کم دنو مثال بدر کم چیزا تا په 2 بجې اپلوډ کړه او 2 بجې دوی ویډیو ان کړه او د 2:05 پورې 15 منټه ویډیو د 2:05 پورې د ټول ویډیو وکړه نو تیر خو 15 منټه شو. خو یوټیوب ولستا کاونټ کوي سونه 25 منټ کاونټ کوي. د سره یوټیوب ولستا 15 منټه کاونټ کوي، یوټیوب ولستا 25 منټ کاونټ کوي. ټیک تا اوس د هغه نه پس دی خو ګوره مثال په تور داسې خونه د کنه چې ار یو سړی به ویډیو یو منټ ګوري یا به 2 ګوري یا به 3 ګوري. بعضی خلک په ویډیو 2 منټه ګوري، بعضی به 3 ګوري، بعضی به 1 ګوري، بعضی به 2، بعضی به 3، بعضی به 2.3 3.1 3.34 هر څنګه کې دي شي کنه. خو مونږ هغه شتره چر یو کس 2 بل 3 بل یو بل 2 بل 3 دا ټول پلس کا ګوره دینه څو جوړ شو 12 منټ جوړ شو. یو کس 4 منټو کته، یو کس 2 منټو کته، بل یو منټو کته، بل 3 بل 2 ټوټل واچ ټایم یوټیوب ولا ستا 12 منټ واغشتره 15 کسانو نه. اوس دا ستا چې کوم واچ ټایم دی دا 50 ویوز او تلاړو، مطلب دی وخت 20 اوس ویوز چې کم دی هغه 50 شو نو 50 ویوز نه بسونه واچ ټایم جوړیږي. نو ګوره پسټ په الله سیو کا چې 50 ویوز به مونږ د حساب والو چې 50 ویوز صرف او صرف د ویډیو 4 منټه کتلې ده، مطلب هر یو سړی د ویډیو 4 منټه کتلې ده. ټیک تا یا ایوریج 4 منټه راغلی دی یا هر یو سړی 4 منټه ویډیو کتلې ده. نو 4 ملټیپلای 50 = 200 راغی دی، مطلب چې ستا 200 منټ جوړ شي وي دي. چې کله ستا په ویډیو 15 منټه ویډیو ته اپلوډ کړه او هغه 50 ویوز راړل او 50 ویوز ستا ویډیو صرف 4 منټ وکړه، هر یو سړی 4 منټ وکړه نو ستا 200 منټ جوړ شو. نو 200 چې کله ته په 60 باندې تقسیم کې ځکه چې په یو غنټه کې 60 منټ وي نو چې په 60 تقسیم کې تاسو سره 3.3 مطلب زبده سوم چې 3.5 غنټې خو شدرنی خو ځکه نشو ویل چې 3.3 د 3.5 نو بیا 3.5 غنټې وي. خو بزه اسی بزویا ما چې 3.5 غنټې هو شستا واچ ټایم جوړ شو. اوس بل خبره دادا چې ستا 1000 یوز راړل 550 نه خبر لاله 1000 یوز تا په دې 15 منټه ویډیو باندې راړل. نو ګوره چې کله 1000 یوز راړل او ستا دغه 15 منټه ویډیو ده 1000 ویوز چې کم دي نو ستا ویډیو صرف او صرف 3 منټ وکړه. یعنی سونم چې ویورز دي نو هر یو کس تا ویډیو صرف 3 منټ وکړه، زیات نه ده کتلی.
د دې مطلب دا دی چې یو کس یا ټولو 3 منټه وکړه یا پکې چې کوم دی نو چا 2 منټه وکړه چا 3 چا 4 چا 5 منټه وکړه ایوریج 3 راغی خو به هر حال موږ وایو چې زموږ د ویډیو 3 منټه کتل شوی ده نو ګوره 3 به ته ملټیپلای کې زره باور کې په 1000 کې ځکه چې ویوز 1000 دي نو ستا منټ پسونه جوړ 3000 منټ دستا جوړ شو اوس د 3000 چې کله ته تقسیم کې په 60 باندې نو ستا جوړیږي 50 غنټې 3000 منټ دي او په 60 ته تقسیم کړو ستا 50 غنټه دی مطلب چې 1000 ویوز نه دستا 50 غنټه جوړ شو چې کله هر یو سړی 3 منټ ویډیو کتلې ده اوس په ګوره مونږ دا وایو چې ته خو بس د 1 2 3 خبره کې دی پوینټ کې به کې لګشن خبره وکړه زه هم چیرې یو سړی ویډیو 3 منټ نه د کتلې 4 منټ نه کتلې 3 او 4 په منځ کې کتلې شو 3.5 منټ کتلې ده یعنی 1000 ویوز دي او هر یو سړی ستا ویډیو 3.5 منټ کتلې ده نو په دې 3.5 منټ چې کله ته د 1000 سره ملټیپلای کې انت سره به 3500 منټ راشي دا 3500 ته په 60 تقسیم کا ډیوایډ کا تا سره به 58 هاورز راشي مطلب چې کله ستا ویډیو 3.5 منټ هر یو سړی وکړه او 1000 ویوز دی 1000 ویوز کې هر یو پر ځان له 3.5 منټ وکړه نو ستا 58 غنټې جوړ شوې اوس ته سوچه چې ستا ویوز کله 2000 وي نو ستا واچ ټایم به کم وازي ته ویډیو باندې سوچه چې ستا ویډیو 5 منټ ته ستا ویډیو 20 منټ اپلوډ کې هر یو سړی 10 منټ کتلې نو بیا ته خپل کیلکولیشن دی حساب کتاب سره کوا کم چې تا مو کو بیا هم سم مسلې وینو په کمنټ کې تاسو کول شي یو ډېر اهم پوینټ راځو چې د دې 1 کې څه مطلب دی د 2 کې څه مطلب دی 3 کې څه مطلب دی یاد ساته د 1 کې مطلب دی 1000 ویوز یا کته ته ویلی وی چې 1 کې منټ دی مطلب چې 1000 منټ دی یا کې ویلی وی چې 1 کې هاور مطلب چې 1000 غنټې ګوره اوس نن سبا په یوټیوب سټوډیو څوک چې یوټیوب استعمالي مطلب چینل استعمالي هغه ته به په یوټیوب سټوډیو کې مخکې به لیکلو چې 2 منټ شو د لیکلي وی چې هاورز شو نو ګوره هغه منټ خبره ته ختمه کړې ده 2 کې مطلب د کې مطلب 1000 10 ریز ټو پاور 3 دا میثس کې یا فزکس کې دا استعماليږي پریفکسز دي نو دې مطلب چې دا د 1000 برابر دی 10 ریز ټو پاور 3 ټیک ته نو 2 کې مطلب 2000 اوس د 9 کې مطلب 9000 د 10 کې مطلب 10000 دی نو د 99 کې مطلب بسی وي د 99 کې مطلب وي 99000 تاسو ګورئ یونټ 10 100000 10000 ټیک ته دې مطلب 99000 د 100 کې مطلب 1 لک دی کله چې خبره د 99 کې نه لاړه 100 کې ته په اکثر ویوز کې لیکلي وي کنه چې 100 کې دې مطلب چې دا ویډیو 1 لک کسانو کتلې ده کله چې لیکلي 500 کې دې مطلب چې دا ویډیو 50000 کسانو کتلې ده ټیک ته کله چې لیکلي وي چې 1 میلیون ویوز نه خو کاره خبره ده چې 10 لک کسانو دا ویډیو کتلې ده نو سو نه چې د ویوز د کې څه مطلب او د ام څه مطلب 1 کې 2 کې 99 کې دا موږ تاسو ته کلیر کا واچ ټایم موږ تاسو ته کلیر کا بیا هم پدې کې څه مسلې وي نو په تاسو کول شي ان شاء الله موږ به تاسو سره بیا په خپل چینل باندې واتس اپ نمبر هم شیر کو کنټیکټ نمبر هم شیر کو تاسو سره او دین علاوه کمنټ کې تاسو کول شي ان شاء الله تاسو بیا جواب درکو د نور ویډیو لپاره زموږ چې کم پټان یوټیوبر چینل درنه سبسکرایب کې نوټیفیکیشن بټن وه چې نور مختلف ویډیو ته مه ته راځي د لوی الله په امان